ډاکټر صاحب که موږ ته ووایي چې دغه اصولي ساتل د حیواناتو څه رقم اوسي، موږ مینوال ته که ووایو اصولي ساتل د مال دا دي چې باید ځای سم وي، اوبو شین پاک وي او خورونه صفا وي. دا اصولي ساتل دي. بچي په هغه اندازه سره مړول چې نه ډېر ماړه شي چې اسهالات ولري. بلار به بیلول پکار دي، تازه لنګ یې بیلول پکار دي. بچیو ته د 20 ورځو پورې لږ شوده ورکول پکار دي چې اسهالاتو مخه ونیسي. دې ټولو هغه لارې دي چې د مرګ سبب ګرځي او هغې ته چې څوک پاملرنه وکړي هېڅ خبره نشته. اول د اوله خو دلته دا موسمي واکسین دی چې په 3 میاشتو کې یو واکسین کیږي، یعنې 3 میاشتو کې هغه ضرور دی چې کم مرض راځي. موسمي دا 4 واکسینه دي. بغیر د موسمي نه نور هغه مرضونه دي چې بې موسمه راتلی شي، لکه پی پی آر شو، دا پاسټرلوز ورته وایي د دې سږو خونریزي، دا بې موسمه دي. نو د هغې دپاره بیا خپل واکسین دی باید په 3 میاشتو کې دا 2 ځلې تطبیق شي سر په سر باندې.